نننې زمونږ سبق سورة النساء سلورم سپارہ آیت نمبر 23 خوانوالے تر آیت نمبر 24 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کړی شوي دي په تاسو په نکاح باندې میندې ستاسو، وبناتکم او لوڼه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو، وعماتکم او پپوګانې ستاسو، وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو، وبنات الاخ او ورویرې ستاسو، وبنات الاخت او لوڼه د خویندو ستاسو یعنی خورزې، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ او میندې ستاسو هغه چې پای درکړي دي تاسو ته، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ او خویندې ستاسو د رضاعت، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ او میندې د ښځو ستاسو یعنی خواښیانې، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ او پرکټای ستاسو خصوصاً هغه چې په څنګ ستاسو کې دي، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن د ښځو ستاسو نه هغه ښځې چې ملاو شوي یې تاسو هغوی سره، فإن لم تكونوا دخلتم بهن نو که نه تاسو ملاو شوي هغوی سره، فلا جناح علیکم نو نشته ګناه په تاسو باندې، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او ښځې د زامنو ستاسو هغه زامن چې د شاګانو ستاسو نه دي یعنی انګیندې، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ او دا چې جمعواله وکئ تاسو په منځ د دوو خویندو کې مګر هغه چې مخکې تیر شوي دي، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم او حرام دی پتا سباندی په نکاح اغستل آغا خاوندان والا خزی مگر آغا چې واقدار دی خلاصون ستاسو د اغی. کتاب اللہ علیکم لازم کئی حکم د اللہ په خپلو ځانونو، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ او روا دی تاسو لره آغا چې سیوا د دې قسمونو نه دی، ان تبتغوا باموالکم دا چې الټوي تاسو په مالونو ستاسو باندې،
محسنین غیر مسافحین شی تاسو پاک دامن مشی بدلمن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة نو آغا چې پایده واغسته تاسو په هغې باندې د دې ښځو نه نو ورکئ دی ته مهرونه د دی دا مقررتیا ده د طرفه د الله نه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة نشته ګناه په تاسو باندې په هغه څه کې چې راضي شوي یئ تاسو په هغې سره پس د مقررتیا نه ان الله كان عليما حكيما یقینا الله دې پوهه حکمت والا